ډیپتیریا دا یو داسې بیماری ده چې دا د بکټیریا د وجې لګي. دا اکثر ماشومانو ته وي، خو هغو انسانانو ته هم لګیدی شي چې په ماشومتوب کې ویکسینیشن نه وي کړی د ډي پي ټي والا. کله هم چې دا انسان یا ماشوم ته لګیږي نو دا په څلورو طریقو انسان ته لګیږي. کله هم چې انسان ته کیږي نو د پوزې نه هغه خالي ځایونه کوم چې زموږ مرۍ پورې تللي دي دې ته وشي چې هغې ته پرنجل ډیپتیریا ویلی شي. زموږ په مرۍ کې هغه ځای کوم ځای نه چې اواز راوځي هغې ته وشي نو هغې ته لرنجل ډیپتیریا ویلی شي. یا چې زموږ کله پوزې ته وشي نو دې ته نوزل ډیپتیریا ویلی شي. یا که چېرې انسان چېرته وسوځي د هغه سرمن بهر هوا ته وي یا د هغه په وجود باندې ګندګي ډېره زیاته وي نو هغې ځایونو ته هم د دې کېدلو چانس شته دی. بیماري په ختمېدو باندې ده، خو بیا هم د دې کیسونه څه ناڅه راوځي. وجه دا ده چې هغو ته ډي پي ټي ویکسین نه وي شوي یا دا بکټیریا په ماحول کې ګروت زیات کړي، د هغه د وجې هم دا کیدی شي. چې کله ماشوم یا انسان ته وشي نو دا علامات د هغه په وجود باندې راځي چې د هغه مرۍ خرابه شي، د هغه بار بار تبه راځي، هغه ستړی او ستومانه وي، وجود یې دردونه کوي، پوزه یې بهیږي او د هغه اواز ډېر زیات خراب شي او بې سوره شي. او کله هم چې دا ساه اخلي ډېر زیات په تکلیف سره دا ساه اخلي. هغه مرۍ هم په پړسېدلو شي، کوم لیمف نوډ چې دلته کیدي هغه غټ شي. کله هم چې ماشوم یا د غټ په مرۍ کې دننه کوم چې ټونسل یا د کوم ځای نه اواز راوځي په دې ځای باندې خړه یا زیړ شان پرده راشي، هغې ته ګریش یلو ممبرین ویلی شي چې د دې نه د هغې پته لګېږي. که چېرې د دې په ټایم باندې علاج ونه شو نو دا دومره خطرناکه ده چې دا د زړه پردو ته هم نقصان ورکولی شي، د انسان چې کوم اعصاب دي هغه هم شیلولی شي او د انسان اچانک ساه هم بندولی شي. علاج دا دی چې کوم علامات یې که چېرې په هغه باندې تبه یا دردونه یې د هغې دپاره انټي بایوټیک انالجیسک ورکولی شي. د بکټیریا ختمولو دپاره انټي بایوټیک استعمالیږي او د دې دپاره انټي ټوکسین هم استعمالیږي. د دې بیمارۍ نه تاسو خپل ماشومان او خپل ځانونه بچ کړئ. همدغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ او که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو وي نو خپل فرینډ سره یې خامخا شیر کړئ. شکر یا الله.